د ولسمشر د دوو فرمانونو له مخې د ننګرهار له محبس څخه 43 تنه بندیان له بند آزاد شول. د ننګرهار د محبس مدیر سمنوال عبدالولي حسارک ویل چې یاد بندیانې د ولسمشر د فرمان له مخې د ښځو د نړیوالې ورځې او د مجاهدینو د بریا د ورځې په مناسبت له بند آزاد کړل. حسارک وایي د محبس په داخل کې بندیانو ته د حرفوي زده کړو زمینه هم برابر کړي. 43 محبوسین په اساس د فرمان د جلالبان رئیس جمهور موږ خوشی که یو سل ولس نفرو تم بندیانو تم تخفیف ورکړه، حرفې زده کړې کورسونو ته برابر کړي او پخوا کې عصري تعلیم لکه انګلیسي او کمپیوټر کورس هم ورته برابر کړی او تر نهم سم پورې مکتب لرو او په داخل د بلاکو کې موږ مدرسې لرو چې دوی ټول مصروف کړي دي او ټول خپل هم تعلیم کوي او هم کسب زده کوي. له بنده خوشي شوي بندیان هم خوښ دي او په نورو خلکو غږ کوي څو داسې غیر قانوني عمل ونه کړي چې بیا تر محبسه راورسیږي. ما هم داسې جرم نه و کړی خو ما سره بل چا دغه کړي وو او زه غواړم چې باید له جرمونو نه هر څوک منع سي او جرم کوي نو دغه بیا انجام یې. کوشش د دا وکړي هر سړی چې جرم ته د ځان مخامخ نه کړي او خپل ژوند یې ارام باندې وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې د ننګرهار له محبس څخه د ولسمشر د فرمان له مخې بندیان ازادېږي، بلکې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر بندیان د ځانګړو ورځو په مناسبت له محبس څخه آزاد شوي وو. اوس مهال د ننګرهار په محبس کې 1440 تنه بندیان دي چې له ډلې 33 ښځې دي.